طالبانو یو قوي د ځانګړو ځواکونو پوځ جوړ کړی. د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو اعلان کړی چې طالبانو یو منظم او قوي د ځانګړو ځواکونو پوځ جوړ کړی چې د دفاع وزارت تر چوکاټ لاندې فعالیت کوي او د امنیتي ماموریتونو لپاره ځانګړې روزنه لري. د طالبانو د چارواکو په وینا دغه ځانګړي ځواکونه د چټکو عملیاتو، د مهمو دولتي تاسیساتو د ساتنې او د ځانګړو امنیتي ماموریتونو د ترسره کولو لپاره جوړ شوی دی. ویل کېږي چې دا ځواکونه په عصري پوځي روزنه سمبال شوي او د نظم او اطاعت ځانګړي اصول لري. د راپورونو له مخې د ځانګړو ځواکونو پوځ د پخوانیو جګړهیزو تجربو پر بنسټ تنظیم شوی او هڅه شوې چې د منظم پوځ په څیر جوړښت ولري. طالبان وایي دا ځواکونه د هیواد د امنیت د ټینګښت لپاره مهم رول لري او د داخلي ګواښونو پر وړاندې به کارول کیږي. خو نړیوال څارونکي او ځینې امنیتي شنونکي د طالبانو د پوځي جوړښتونو په اړه اندېښنې څرګندوي او ټینګار کوي چې د امنیت ټینګښت باید د نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو د اصولو په رڼا کې ترسره شي. دوی وایي د ځانګړو ځواکونو فعالیتونه به د نړیوالې ټولنې لخوا له نږدې وڅارل شي. افغانستان دا مهال له حساسو امنیتي او سیاسي حالاتو سره مخ دی او د طالبانو لخوا د قوي ځانګړو ځواکونو جوړول د سیمې او نړۍ پام ځان ته اړولی دی. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.